جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت. کار ساخت سرک فرعی در جوار تپه مرنجان سمت کارتینا و مربوط گذار 7 نوع 8 از سوی شورولی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد جریان دارد. بر اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شورولی کابل، این سرک به طول 163 متر و با عرض 5 متر شامل ساخت آبروهای آن بوده که به شکل پخته و اساسی تا 3 ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. پروژه سر تپه ملنجان از مسجد امام بخاری آغاز کردیم که 863 متر است تا الا مسجد حضرت علی کرم الله وجهه که کار ما 40% اکمال شده الحمدلله. کدام مشکل هم نداریم، کار ما ادامه داره. با تکمیل ساخت این سرک به محل سهولت‌های متعدد شهری فراهم شده و مشکلات موجود گلولای و گرد و خاک برطرف خواهد شد. از جانب دیگر از طریق این پروژه سرکسازی برای شمار از شهروندان ساحه زمینه کار مساعد شده است. پیش از این خب واقعا طبعا مشکلی بود، سرک خامه باشه، راه رفتن ما با مشکل مواجه میشیم. موتر رفت و آمدش هم بسیار به سختی بود و حتی مردم به مسجد که به عبادت خدا رفتن نمیتونستن از گل لای و از گرد و خاک و خاک‌ها بگیرن. اما نالی الحمدلله با فضل رحمت الهی این کار شروع کردن با آبادی این منطقه الحمدلله. جنت 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 وطن غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي ونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهري سیمې هرې برخې تمو پام دی. گلدان‌های 3 سمت سرک‌های منتهی به چوک کمپانی از سوی ریاست کار، حفظ و مراقبت شوروالی کابل خردسازی و خطوط این سرک توسعه یافت که نظم ترافیک ساحه مذکور فراهم شده است. کار خیریزی سرک‌های 3 سمت این چوک پس از خردسازی گلدان‌ها به طول مجموعی حدود 700 متر و با عرض‌های 1 تا 7 متر و همچنان نصب جدول‌ها به شکل معیاری و اساسی تکمیل گردیده است. قبلا بنا به مشکلاتی که ساحه داشت در فتح ترانسپورت نداشت. بنابراین مقامات شورولی به این نظر رسیدند که اینجا پلانان اصلاحی جور کنند و پلان اصلاحی را به ما به دست ما قرار داد که ما کارش عملا خلاص شد و امروز به برآورداری سپرده شد. برای ایجاد و توسعه سرسبزی و زیبایی بهتر این ساحه یک سلسله فعالیت‌های دیگر نیز از سوی ریاست سرسبزی شوروالی کابل صورت خواهد گرفت. قبلا گلدان‌های این چهارراهی به استقامت پل کمپانی و به استقامت کوته سنگی نهایت بزرگ ساخته شده بود. برای عبور و مرور شهروندان مشکل ایجاد می‌کرد و همواره شهروندان شاهد گره ترافیکی بودند. اکنون برای جریان ترافیک نظم بخشیده شده و شهروندان به سهولت و به زمان کم از این نقطه عبور و مرور می‌نمایند. ما شوروالی کابل سرخوش هستیم. شوروالی کابل در ساحه کمپانی خیلی فعالیت‌ها را کردن و ما که روزمره می‌بینیم شهروالی کابل یک روز آرام نشسته در خدمت مردم است و واقعا مردم از پیشم خوشحال است. امروز که ما در بازار کمپانی آمدیم با خاطر خرید سودا بار بازار، امروز زحام موتر نیست، زحام ترافیک نیست، ما خیلی خوش هستیم. والا سابق بیروبار زیاد بود، حالا فرصت از راحت شده، سهولت زیاد شده، بیروبار کم شده. الحمدلله ډیر خوشحالي سرک جوړونکو نه کارمندان نه چې مخکې به ډېره لاره بنده وه، ټول خلک به په عذاب و، موټروانان ترافیک بیچارهګان به په عذاب و. اوس الحمدلله چې دغه سرک غټ شوی د لاربندي نه راځي، هر یو په خپله ګوشه ساحه کې کینی. چنار چنار ځوانۍ ورکړي وینې مو په تا څه په میړانه راځئ چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان، راځئ چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان. به منظور تأمین پاکی و صفایی محلات و ساحات شهری، حشر تنظیفی در مربوطات ناحیه دوم با اشتراک مسئولان و شوراهای علما و کلای گذار و جوانان این ناحیه برگزار شده که در نتیجه ساحات مختلف از وجود زباله ها پاکاری گردید. نظافت شهر تنها مسئولیت شورولی کابل نبوده، بلکه همه باید دست به دست هم دهیم. بنابراین از شهروندان نوعی مختلف تقاضا می شود که برای یافتن کابل پاک و بدون زباله پرسنل شورولی کابل را یاری رسانند. زمونږ د دې حشر څخه هدف دا دی چې یو خو به خپل کلتور ژوندی ساتلی وي او بل خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې کار زمونږ او ستاسو
ګډ کور دی او ساتل یې هم زموږ او ستاسو ګډ مسئولیت. در این حشر شمار از بزرگان و اهالی نقاط مختلف ناحیه دوم جهت تأمین نظافت شهر با شارولی کابل اعلام حمایت و همکاری نموده گفتند که پاکی و صفایی شهر تنها مسئولیت شارولی کابل نیست، باید از ریختن زباله ها در اماکن عمومی همه مردم توجه کنند. ما امروز حشر عمومی را در سایه گذر اول برا انداختیم که یک تعداد اهالی محترم شریف محترم گذر اول در این سهم گرفتن که قسمت زیاد از این ساحات ما پاکاری کردیم. ما دیگه از تمام اهالی شریف گذر اول تقاضا میکنم که در قسمت فرهنگ شهری، در قسمت سرسبزی گذر، در قسمت آبیاری درختان که خوش نشود توجه زیاد داشته باشند. صفایی شهر به عهده گرفتیم که کار کنیم به خاطر وطن ما، به خاطر شهر ما که پاکاری شود، صفا باشد، مرض درد کل چیز از این منطقه گم شود. ما حشر تنظیفی را انداختیم که به فضل خدا خیلی ساعت از وجود پاکاری شد که اقدام نیک مقامات شارولی را گرفتن خیلی باعث خوشنودی اهالی محترم قرار گرفته. مسئولیت وایي کار تورونو کار ظلمو د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور په مشرۍ د لومړۍ ناحیې اوسېدونکو ته د ونو او زرغونې سیمو د خړوبولو او د ځمکې لاندې پاکو اوبو د سپما په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو مرستیال د ونو او زرغونې سیمو لپاره د اوبو پر برابرولو ټینګار وکړ. ویې ویل چې د مسؤلینو او ښاریانو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړې روحیې سره کولی شو د ښار او چاپیریال پاکوالي او زرغونتیا ته وده ورکړو او خپل ښار چې زموږ ټولو ګډ کور بلل کېږي پاک، ښکلی او سمسور کړو. اوبه، هوا دغه درې شیان په ژوند کې انسان ورته ارزښت ضرورت لري. یو فرد معنی انسان ده، یو فرد په دنیا کې داسې نشته چې اوبو ته ضرورت ونه لري. هیڅ انسان داسې نشته چې هوا ته ضرورت ونه لري. هیڅ انسان داسې نشته چې ځمکې ته ضرورت ونه لري. نو د دغې شیانو اهمیت وپېژنئ. د دې په ساتلو کې هم ډېر احتیاط وکړئ. د اوبو په سپما کې احتیاط وکړئ. بېځایه مه مصرفوئ. ښاغلي منصور زیاته کړه چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راټیټه شوې نو کیدای شي په ویالو کې د اوبو د فلټرونو په نصبولو سره د فاضله او کارول شوي اوبو له تصفیې کېدو وروسته له ترلاسه شوي اوبو څخه د ونو او زرغونې سیمو په خړوبولو کې ګټه پورته شي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم ادارې او لومړۍ ناحیې مسؤلینو د خپلو خبرو په ترڅ کې د یادې ناحیې اوسېدونکي د ځمکې لاندې پاکو اوبو سپما کولو ته وهڅول او ویې ویل چې په دې برخه کې به د مشرانو او د خلکو د استازو په مرسته او له بېلابېلو ادارو سره په همغږي به د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا په موخه اغېزمن او ګټور کارونه ترسره شي. همداراز د لومړۍ ناحیې اوسېدونکو ډاډ ورکړ چې د ونو د خړوبولو، د اوبو د سپما او د ښار پاکوالي په برخه کې به له کابل ښاروالۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي. په پای کې د یادې ناحیې اړوند سیمو کې ونې او زرغونې سیمې خړوب شوې. مسئولیت وایي کار تورونو کار ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی. ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی. د ښاري سیمو د زرغونتیا په موخه د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور په مشرۍ او د څلورمې ناحیې د سیمه ییزو شوراګانو او اوسېدونکو په ګډون په دې ناحیه کې د ونو او بوټو د خړوبولو حشر ترسره شو چې په ترڅ کې بېلابېلې زرغونې سیمې او ګڼ شمېر ونې خړوب شوې. د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو مرستیال په خپلو خبرو کې د زرغونو سیمو او ونو خړوبولو ته د دغه حشر ګډونوال وهڅول او ویل چې د کابل ښاروالۍ د زرغونتیا ریاست امکانات او سرچینې کمې دي او نشي کولای د ښار ټولې ونې او زرغونې سیمې خړوب کړي. نو له همدې امله په دې برخه کې د عامو خلکو مرسته اړینه ده. امید مې دی چې د کابل په ټولو نواحیو کې د کابل په ټولو ګذرونو کې هم ځوانان او وکیلان او علما او تجاران راپورته شي. په ټولو ناحیو کې دغه تنظیفي حشرونه او د آبیارۍ حشرونه
خلک آماده کی او تیار شي راووځي د خدمت وکوي. همدارنګه ښاغلي منصور وویل د ځمکې لاندې اوبو کچه راټیټه شوې نو اړتیا ده چې په ویالو کې د اوبو د فلټرونو په نصبولو او د فاضله او کارول شویو اوبو له فلټر کولو وروسته باید ترلاسه شوي اوبه د ونو او زرغونو سیمو د خړوبولو لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د څلورمې ناحیې اوسېدونکو ژمنه وکړه چې د یو پاک او زرغون کابل د درلودلو په موخه به له کابل ښاروالۍ سره تل همکار پاتې شي. ډېره منندوی یو د معین صاحب د کلتوري نه او د څلورمې ناحیې د رئیس نه چې موږ یې تشویق کړلو او انشاءالله دا موږ وعده درکوو دا خپل څلورمې ناحیې ته به همیشه موږ کار کوو د صفایي په بخش کې د سرسبزي په بخش کې په هر بخش کې به موږ خدمتگار یو. یه عشر عمومی در سطح ناحیه چهارم شهر کابل صورت گرفته در حدود بیشتر از 500 نفر در این محفل اشتراک داشتند و برنامه ما طوری بوده که در حدود 13 موتر ما از بازار خریداری کردیم و در اختیار پارک هایی که خوش شده بودند و به آب نیاز داشتند ما این را در تمام پارک ها توظیف کردیم. با منظور تبدیل نمودن ساحات غیر پلانی به پلانی، کار عملی نخستین پروژه تنظیم مجدد زمین در منطقه قلعه بختیار مربوط گذر 22 ناحیه ششم جریان دارد. مهندس حسیب الله خالد رئیس تنظیم و انکشاف مجدد شهری شارولی کابل گفت که از طریق این پروژه زمینه تطبیق ماستر پلان در ساحه مذکور مساعد می شود تا عرضه خدمات بهتر به شهروندان محروم از تسهیلات شهری فراهم گردد. ما برنامه‌های مختلف را روی کار داریم در ریاست که یکی از برنامه‌های ما به نام برنامه تنظیم مجدد زمین است. با مشورت تمام انجینر صاحبا یک طرح مشخص در داخل دفتر خود می‌سازیم، بعداً با ساحه میریم و را تطبیق میکنیم. در این بخش ما عملاً پروژه داریم، عملاً ما دست به کار شدیم که بعد از بسیار مدت ما موفق شدیم که تطبیقش کنیم و افتتاح شد پروژه ما در ناحیه 6 قلعه بختیار یک برنامه ما وجود دارد. تنظیم مجدد زمین عملیه است که جهت اصلاح شکل و تنظیم ساختمان قطعات زمین صورت گرفته زیربناهای اساسی و تأسیسات عامه ساحه را با در نظر داشت مشارکت مالکین زمین تحت پروژه تنظیم مجدد شهری جدیداً ایجاد و یا تسهیلات موجوده را بهتر ساخته و مؤثریت استفاده هر نمره زمین را بلند میبرد. این پروژه اولین پروژه تنظیم مجدد زمین است که به مساحت 90 جریب زمین در گذر 26 ناحیه ششم تطبیق می شود که 136 جایداد را احتوا نموده است. در پلان انکشافی ساحه مذکور اعمار تأسیسات عامه و خدماتی جا داده شده است که شامل مکاتب، مساجد، پارک تفریحی، کودکستان و غیره می باشد و در تطبیق پروژه سرک ها عریض گردیده همچنان سند مدار اعتبار مطابق اصول برای مالکین جایدادها نیز داده می شود. جایی که از غیر پلانی به پلانی تبدیل میشه خود کار بسیار نیک است. از همه مشکلات اهالی مردم خلاص میشه. حالا ما از خانه خود تا سرک میم در های غیر منظم کج پیش میم، وقتی که پلانی میشه مستقیم در این سرک هایی که کشیده میشه در وقت بسیار کم فاصله زیاد طی میکنیم. انداختن زباله در جاهای نامناسب و اماکن عمومی، قطع کردن درختان و ساحات سبز، عبور و مرور عابرین پیاده بر روی سرک‌ها و جاده‌ها، مسدود ساختن شبکات پیاده‌روها با گذاشتن اموال دکانداران، اعمار ساختمان‌های بدون مجوز و غیر قانونی، تخلف بزرگ شهری پنداشته می شود که نظم و مدیریت شهر را هر از گاه مختل ساخته است. از این رو جهت احیای زندگی قانونمند و رسیدگی به تخلفات شهری، شارولی کابل را یاری رسانید.